کډیر ما پړ باندې داغلا چیرته نشم په دنیا کې خندېدلی خلق خاندي شیشت که خوشحالیږي زما عمر خدای ټول د جړېدله چې سهار شومه خوشحال ماښام خفه یمه سم د غم خامات پړه مې لګېدلې فکر ملتر پراس خان کا کله مړ شي او خامخا به وي د ده زړګی چاودلی یو کیسه مې کړه شروع واره بیانو او په دنیا کې شته ښایسته ښایسته ځوانان خوشحالي نشته مرګرو دې جهان کې او بس وختونه دې تېرېږي په خفګان کې نن غیرت د بلا بچ پسې راودوه او د فریب او د لالچ دور چالو کی د چی خبر دی په داستان کما او د دنیا په زندگی بدی ستومان کما در پیقا جت صدا ټول خفګان دی او یدلی نو د السړي ارمان دی زیله در کتی مرگ را خمقان دے او ننگیالو تے زما ہر وقتی سلام دے دری سلور مینا پلار کی شکولی دا او کلے دے دے علاقہ تولا ڈولی دا پدی کلی کی افغان وزیر دادونو او خلق وای ډیر قابل دغه بندو ډیر په زړه باندې مضبوط او هم بهادر و او پاتې شوی په حکومت کې کمشنر خخکاره ده نو او په نامه باندې ملک پاچا زاده دی د تبلیغ جمعې ته ګرځي صبح شام او د دنیا طرف ته نه کوي څه پام او
خوشحالي کې څه وختونه من کې تېر شو سامیانو او دغه نوم یې بیا بدل کړه بخارانو څه وختونه من چې تېر شو سامیانو او دغه نوم یې بیا بدل کړه بخارانو پاتې شو شیرین دیداره پې تخمت شوه او اوس یې نوم سراسري ډک د مقصد شو زمانه به مخ په وړاندې تېرېدله نو او دا هلک د منګرورو لوېدنه اخر دا چې من د شکې شو داخله او دا چا درګې به درته ومایله هغه وخت کې لاره پې تاجي ماشوم او غیرت یې و د هر چا څخه معلوم په دې وجه به د کلي مشرانو او ډېر عزت ته و خبر شي په بیان او رارې وایي چې یو کمه بیا مکال شو او په لسم جومات کې پاس شولو خوشحال شو کمې ټکې واغېستې ښه لمبرې وه ځای په ځای به د صفت کې دي خبرې فکر منصر پر اسانه وایه حال نور او په هلک کې پیدا کېږي ښه یو بال نور په زړګي کې مې راپورته شو ارمان ده یو نظر چې مې لیدلی بې جانان ده او چې رسم یې کله پاس په کولمبرو او بیا د سوات طرف ته شلو د روان ده په جانزیب کال کې صورت کې داخل نو او په سر سترګو ګرځاوه ټول کالجیان ده کالجیانو بیا ډېر زیات قدر کولو او د جمال نه ښکارېده د ګل په شان ده ښکلې دنده یې ځوانې ښکلی بشر و او
شان ده لنډه دا ده چې سبق یې پرېښودلو نو او په خپل کور باندې نور اړوي ګلران ده د ترانسپورټ کاري شروع کړو حاجیانو او ډېر کامیاب شلو په دې کې په ښه شان ده امټې کې به اغوستلې علاقه کې نو او پار دې کې مشهور شلو شادان ده ډېر شوق و په لوبو تماشو کې وه او د ځوانۍ په در راغلی و دوران ده ورسره و ښه ټکه ټکه ملګري او ناکام شوه چیرته نو په میدان ده د غیرت نومې په طرف ته خور شو او مشهور شو لکه ستوری په اسمان ده په مسکین باندې د سره ماله تیرو او نن خو ځکه یادوي ټول غریبان ده د ظالم نه باید نفرت کول وه او په مظلوم باندې ډېر زیات و مهربان ده د مظلوم بدل به هغه څه پخپله نو او فکر من لیکي رښتې رښتیا بیان ده مخکې نور بیان کومه رضوانه او کیسه واره ځان خبر کړه مهربانه کاروبار پیټ کولو په خپل کوره او نومې شلو په تمام وطن کې خوره په هر کلي کې به دا کیدلو باسه یو هلک د شکولۍ کلي کې خاص په نامه باندې رفیقه لک یادېږي او په غریب باندې د سرو مال تېرېږي چې به د بازار ته راغی کله کله او احترام ته به هر کس پاڅېد پخپله یو قصابو خلک وایي منافق او دغه ورځ پتې ملګره کې رفیقو دې قصاب د یو سړي ته وکړه شور او غوږ دې کېږده بیان واوره پسې نور یو بل کس سره واچول منګولې نو او قصاب کې ملیزي قام ته کنګلې چې رفیق کنځلې واورېدې مرګونو او په ځان پېنو شنو ډېر زیات هوارو
سړی ته به کتل په یو نظر او که نواب او که باچا او که بیدر د قصاب وهل رفیق ته مجبور شوه او ډېره زیاته یې غوسه په عملیزي شوه اوس رفیق ټوپک ته ګوتې واچولې نو او ظالمانو به ارزه منډې وهلې په صفت به یې ډک نشي کتابونه او فکرمنده مختصر وایه حالونه ورپسې وایم نور مخکې نور حالونه نو او د رفیقه دې شروع شول صفتونه داسې وایي د هولا نشنلی او تېرېدل به په خشان راشدي کلونه یو تنظیمي کته د غریبانو او هر سړي واچول د پسې وټونه د شو صدر په بازار د دې ملګري وه او سلامۍ له بیرات د لالم فوزونه چې بچه په منظم ظلم کو واوره او ورکول رفیق په خوله به ګزارونه یو ښکلې کارنامه خلکه دا ده او دې ملګري نه چې وځي شپږ میلیونه دلته کلی د دانوا نوم یادېږي او سړي به تېرول پکې وختونه یو ظالم هلک د ده ورغی کور ته او د ده لور ته یې واچول لاسونه نارې چغې کړې چې خلک را خبر شي او دې هلک کې د ماشین وکړه پیرونه سړی مړ شو نجلۍ د وتښتوله وه او بله بد تاثیر ته ورکړو چا خبرونه د جلۍ یو ماشوم ورور پاتې شو کور کې او چې په عمر باندې و 12 کلونه دې ماشوم کس چلولو کچروی کې او تحصیلدار به ورکول دا تاریخونه دا قاتل چې جیلخانه کې بندیوانو او عرب سر ته ډېر زیات ورکړ رشوتونه چې سورج یې په دې میاشتې شل تېر وه او په ماشومه تېرېدل ډېر تکلیفونه او بله ورځ چې آخري
او ملامت شلو ماشوم کی دغوګونه ماشوم راغی زړه هډې ته ساه نیولې وه او خپل مشین یې کتار واوره هلونه ورپسې راغی قاتل بس د ختلو او یو ناڅاپه شو د ډزو اوازونه د ماشومې روغ جاجر په سینه تش کړو هر طرف ته د وینو سیلابونه او سړی مړ شو مړی پرېوت په هډه کې ماشوم ته ځنځیرونه چې رفیق شلو خبر د دې قصې نه او د غصې نه د زړه خاطل ورونه سمدستي تاڼې ته لاړلو مرګرو او ویل حکومت ستا د لسمته وختونه چې په لس منټ کې باب شو هلک او حکمرانه بیا دې نشته د خیالونه د ماشوم چې کومه کړې فیصله ده او د قرآن او د پښتو د قانونونه سمدستي هلک راووت د قید نه او د ماشوم ته رفیق واچول هارونه ماشوم مخکې و نور خلک ورپسې شو او چا شیندلې پې پیسې او چا ګلونه د جلوس په شکل لاړو ماشوم کور ته او هر سړي پوره پې ویلې رحمتونه او ښه کیسه د فکرمن سرفراز خانه او ځکه ولیکه ښایسته ښایسته شعرونه کیسه واوره د تنور کوم گفتاره ماشوم پیدا چې اوسېږي ښه قلار د رفیق کې کړې کمې چې څرګند کړ او د کیسو یې ماته نه لګېږي شمار ته ماجر چې د کابله وراغلې وه او په تیمر کوشې ډېره دغه بسیاره یو ماجرو شعر او دلته د نامه وه او تیمر ګرکي بد کو کاروبار یعقوب خان او د ماجر تاسو په څه خبره کار نه پوهېږم چې پس جوړې لانجه شوه او شیر او زلر باجه ورته ناقلار بله ورځ یعقوب خان دوی را روان او امیا وښه ورسره و په نامدار
لکه ډېرې